هندي جیشا بوتسوانا هېواد ته تاریخي سفر وکړ. د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی نوی مشر جیشا د افریقا هېواد بوتسوانا ته تاریخي سفر وکړ چې دا لومړی ځل و یو فعال آی سی سی مشر دغه هېواد ته سفر کوي. سفر د اپریل 14 تر 14 دوام وکړ او شا له دې وړاندې د زیمبابوې په آی سی سی غونډه کې هم ګډون کړی و. په ګابرون ښار کې هغه د بوتسوانا کرکټ چارواکو، ملي لوبغاړو او روزونکو سره ولیدل او نوموړي د اسوسییټ غړو ستونزې او پرمختیایي فرصتونه هم وڅېړل. له جیشا سره د زیمبابوې کرکټ مشر او آی سی سی نور چارواکي هم ملګري وو او د ورزش وزیر، د اولمپیک کمیټې غړي او نورو لوړپوړو کسانو سره هم لیدنه وکړه. دغه راز شا د بوتسوانا له ښکلو ځنګلونو او پارکونو هم لیدنه وکړه. د یادولو ده چې دا سفر د اسوسییټ غړو لپاره یو نوې هیله ګڼل کیږي.